هڅو ستاینه کوو چې د دې غونډې کوربهتوب وکړو او ډېره ښه غونډه برابره کړې وه، ښه مهمان نوازي یې وکړه او یو ښه زمینه یې مساعده کړه. نو امید لرو چې په آینده کې هم دغسې پرمختګونه ولرو. د چین د هغو مرستو هم مننه کوو چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې کړي دي او مننه کوو چې د افغانستان محصولاتو ته چین ته د راتلو زمینه هم مساعده کړې ده او چین کې د افغانستان سفارت کې د موږ ډیپلوماتان منلي دي. دا ټولې هغه هڅې دي چې د چین په ښه نیت دلالت کوي. چونکې افغانستان کې تر ټولو لویه ستونزه ناامني وه. تېر 40 کاله په افغانستان کې امن نه و، په افغانستان کې اشغالګر قوتونه وو. اوس په افغانستان کې اقتصادي شرازۍ ته، اقتصادي بیا رغونې ته زمینه مساعده شوله. افغانستان به خدای کول د اقتصاد مرکز وي. افغانستان له لارې به جنوبي او مرکزي اسیا یو له بل سره وصل کېږي، د ترانزیت مرکز به وي. موږ غواړو چې افغانان په خپل کور کې دیني نه مصروفه شي، کار وکړي، سرمایه ګزاري وکړي او همچنان هم نړیوالو ته هم دعوت ورکړی ده چې په هغو برخو کې چې د سرمایه ګزارۍ سهولتونه او چانسونه برابري سرمایه ګزاري وکړي. نو امید څه په راتلونکي کې یو ښه افغانستان ولرو، غوړېدلی افغانستان، او افغانان به انشاءالله په خپل کور کې بسیا شي او نور به له افغانستان نه اقتصادي مهاجرتونه پای مومي انشاءالله. چونکې افغانستان کې له پخوا نه د امریکا او د هغوی د متحدینو د کابل ادارې په وخت کې هلته داعش هم پیدا شوی و او نور هم داسې څوک وو چې ګډوډي یې رامنځته کوله. د موږ په راتګ سره موږ داعش کنټرول کړو او سرحدات هم کنټرول کړو. او اوس په افغانستان کې له تېرو 4 میاشتو نه داعش نه ده توانېدلی چې کومه حمله وکړي او اوس ویلی شو چې افغانستان یو امن افغانستان ده او هغه ژمنه چې موږ له دنیا سره کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي، په هماغه ژمنه باندې ولاړ یو او هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.